ډېره ښکلې افسانه ده. د افسانې نوم دی د شپې سیوری، لیک دی د خدای بخښلي لایق زاده لایق صاحب، او د کتاب نوم یې دی ماته آینه. نو په دغه هیله او په دغه امید یې در سره شریکومه چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. ټوله ورځ واورې ورېدلې وې، خو د اسمان په مخ لا اوس هم تورې او ګورې وریځې ګرځېدې راګرځېدې. کله کله به اوښان یو خوا بل خوا روانې شوې او په منځ کې به یې سپوږمۍ داسې مخ راښکاره کړو لکه د ډېر عمر ستر کوونکې پښتنه چې د دروازې په چونو کې مخ راښکاره کړي. شپه به ښه وه، یخه وه، او د سپوږمۍ په تته رڼا کې ګیر چاپېره غرونه داسې ښکارېدل لکه چې د سپینو واورو لوی لوی بوتان د خاموشۍ په ژبه یو بل ته څه ډېر څه ویل غواړي. چې شپه په غځېدو شوه نو ورسره نری نری یخه سیلۍ راوالوته، خو ساعت تېر نه و چې د دغه سیلۍ رفتار په سیوا کېدو شو او بیا دومره سیوا شوه چې د زول شکل یې اختیار کړو. تورو او ګورو وریځو یو بل د نورې هم جوختې غاړې ورکړې. ګیر چاپېره داسې نوره تیاره خوره شوه چې د ژمي شپه ترې هم وویرېده، او چې کله به سیلۍ د کلي په کورونو کې چورلک وخوړو نو د تاخونو لوښي به په ځمکه داسې راغورځېدل چې اواز به یې تر لرې لرې پورې اورېدی کېدی شو. د کلي سپو به د اسمان برېښېدو ته وغپل، خو یخنۍ به ورله زر خولې ټپې کړې. کله کله به چېرته لرې د ونو د ښاخونو د ماتېدو او د کچه دیوالونو د غورځېدو اواز هم راغی، خو نه په زول او طوفان کې کمی راتلو او نه فطرت د چا د جونګړو په ورانېدو ملاله و. ساعت پس سیلۍ سره د باران غټ غټ ساز کې داسې کاږه واږه راپرېوتل لکه چې د ډېر زغم او صبر نه پس د یو مین په مخ نه کراره اوښکې کږې وږې روانې شي. په دې زول او طوفان کې سیاله د ځان نه بې پروا د لویې مقبرې په بڼ کې د لوی چنار ونې لاندې ولاړه وه. سیلۍ د بڼ ټولې ونې ټیل ناټیل کولې او کله کله به یې د سیالې د مخ نه څادر هم پورته کو، خو هغې به څادر په سر سم کو او په توره تیاره کې به یې تور اسمان ته وکتل چې کله به د سیلۍ زور سره د بڼ د ونو شور په فضاګانو کې خورېدو نو سیالې به داسې محسوسوله لکه چې هغوی هم د چا په بېوسۍ جړا کوي. هغې به دغه جړا اورېده او ورسره به یې په سپین مخ د حسرت او ارمان اوښکې لړۍ کېدې. چې شپه نوره هم وغځېده نو د مقبرې په منځ کې یوه رڼا ښکاره شوه. سیاله وبوږنېده، رڼا ته یې په غور وکتل. رڼا په دغه زول او طوفان کې څه ساعت په ځای ولاړه وه او بیا د هغې په لور را روانه شوه. په رڼا پسې شاته یو سوری را روان و. زول دنیا په مخ اخیستې وه او سیاله دغه سوري ته فکر وړې وه. رڼا چې کله د چنار لاندې راغله نو د سیالې نه په څه فاصله باندې ودرېده، ولې سیوري لا اوس هم د مقبرې په ونو کې د سیلۍ په ټال جوټې خوړې. سیالې ساه راښکلې وه، ولې په خپلو وړو سلګیو اوس هم لاس نه رسېده. ته څوک یې؟ سیوري پوښتنه وکړه. د سیالې ټول وجود وبوږنېدو، په یخه یخنۍ کې په تندي توده توده خوله راماته شوه. په رپېدونکو شونډو یې وویل زه سیاله یم، د خان بهادر لور. سوري یوه اوږده ساه راښکله او د سیالې د هغه د ساه ګرمي محسوس که. په دې زول او طوفان کې دلته څه کوې؟ سوري بیا پوښتنه وکړه. سیاله ټوله خوله شوه، بې اختیاره یې د خولې نه وختل. زه په خپل ګل باچا پسې راغلی یم. څوک ګل باچا؟ د چا ګل باچا؟ د سوري په لهجه کې تجسس و، وارخطایي وه. سیالې نه غوښتل چې وړاندې څه ووایي، څو ناکراره سلګو یې د زړه خبره خولې ته راوسته. هغې په غور سوري ته وکتل او بیا یې ټوله کیسه بیان کړه. هغه کیسه کومه چې د سیالې ژوند ناکراره کړې وه او ځان ورته مجرم ښکارېدو. د هغه ګل باچا کیسه څوک چې په سیالې مین و خو غریب و، او ځکه نو چې کله د خان بهادر خان زلمې زوی د هغې د مینې په دنیا شکمن شو نو د داسې زول او طوفان په شپه یې په چړو ټوټې ټوټې کړی و او د هغه لاش بیا د کلي لوی نهر ته اچولی و. خو د قاتل پته یې ځکه نه ولګېدلی چې د کلي په تاڼه کې د هغه د بوډا او غریب پلار د خبرې اورېدو دپاره هېڅوک هم نه و.
دا راز صرف او صرف سیالې ته معلوم و، خو غږ یې ځکه نشو کولی چې په کور کلي کې د پلار نیکه په لمن داغ لګېده. د ګل باچا د مرګ نه پس به چې کله هم د زول او طوفان شپه وه، نو سیاله به مقبرې ته راتله او تر نیمو نیمو شپو به د لوی چنار د ونې لاندې ولاړه وه او د خپل ارمان په مزار به یې اوښکې تویولې. سیاله چې د ګلو باچا د آخري سلګو کیسه کوله، نو په خپله هم سلګو نیولې وه، خو چې زړه یې راډک شو نو بک بک په ژړا شوه. د هغې جړا سره اسمان ډیر زیات وبرېښېدو او د سیالې سترګې د سوري په مخ پرېوتې. د هغه ګریوان شلېدلی و، د هغه سر تور و او د ږیرې ویښته یې ګډ وډ و. په یو لاس کې یې رڼا نیولې وه او په بل لاس یې خپلې اوښکې وچولې. د سیالې خوله وازه پاتې شوه. بیا یې په وارخطایي وویل: بابا ته خو هم جاړې ولې؟ سوري بلا څه جواب ورکولو چې زول او طوفان نور هم سوا شو. ورسره د باران کږې وږې شېبې هم راغلې. په مقبره کې د ونو د څانګو د ماتېدو او د مړو د خنداګانو آوازونه سوا کېدل. رڼا د سیالې د مخ نه ورو ورو په بېرته روانه شوه او هغې رڼا پسې روان سوري هم ولیدو. د هغې ټول وجود د ویرې نه خوله خوله و او ذهن ته یې ډېر سوالونه راتلل. رڼا چې کله د قبرونو منځ ته ورسېده، نو د څه ساعت د بدلېدو نه پس مړه شوه. د مړو خنداګانې نورې هم سوا شوې او بیا چې سبا شو نو د کلي خلکو د برچم شمالۍ کاکا د خپل ځواني مرګ زوی ګلو باچا د قبر سر ته مړه بیا موندو. په سلګو یې هم اظهار کولی نشي، په سلګو یې هم اظهار کولی نشي. لویه خدایه څوک مجبوره پیدا نه کړي.